अस्सलाम वालेकुम मीनावालो ज़मानुम ज़ुहैब खटके परun چې د کم پښتنو زمونږ ورونو کم کار کړی دی په بي ار ټي کې او چې کم دا چغې ویلي دي په دا فلای اوور باندې او ډېر ویډیوګانې د سره راغلي دي چې خلکو سره زیاتې کړي دي عام پبلک سره د خلکو گاډو ته نقصان ور کړی دی پبلک پراپرټي ډیمیج کړی دا دین علاوه د بي ار ټي سیټونه شلولې دي او الته چې کم عاملا کار کوي هغه سره چې د جګړې کړي دي نو لکه یو افراتفری قسم ته ماحول دی جوړ کړو جشن ازادي مناو کوله نو ماته نشته پته چې دا جشن ازادي دی ته د جنگل نه ملاو شوی او ازادي کچرته نه دی ته ازادي ملاو شوی چې داسې زناور او پشانتی دی د ازادي مناو کړل نو خبرې خو به زما سختي وي ګوره خبرې به ځکه سختي وي چې زمونږ چې بزتی پښتنو بزتی په ډرامو فلمونو کې وشي نو مالا میسجونه راځي چې پښتنو ته ماته وایي چې دا وګوره پښتنو ته بزتی ورکوي پنجابیانو ته داسې کوي او داسې کوي نو مونږ الته خپل عزت ته پر خبره وکړو که مونږ دلته خپل د عزت ته پر خبره وکړو مونږ چې ډېر یو متل کوي وایي چې زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم نو زه هم زما لویه ګناه دا نه ده چې پښتون یم زما لویه ګناه دا ده چې جاهل یم نو زمونږ چې داسې قسم ترکتونه وګوره نن 250 پولیس اهلکار چې دي هغه په بي ار ټي کې ولګېدل په 2 شفټونو کې به کار کوي نو کم ایمیج به مونږ د پیښور ورکو د ټول پاکستان ته چې ګوره دلته خو د ټوپکو سره پولیس والا ولاړ دي بیا مونږ ګیلې شکوې هم کوو چې ګوره جی هر چرته مونږ ته چیک پوسټونه لګېدلي دي زمونږ عزت نه کېږي نو هلکه مونږ چرته د عزت کار خو وکړو چې مونږ له عزت میلاو شي که نه یار نو داسې قسم ته مونږ حرکتونه کوو دغه خلک دا جاهلان څوک پوهېږي چې ګوره دا د عمران خان خپل کور نه بنیګاله نه پیسې نه دي راوړي چې هغې باندې تا له بي ار ټي جوړه کړې ده چې هغې له ته نقصان ورکړي نو عمران خان نه به نقصان ورکړي دا د ستا او زما په ټیکس پیسو دا بي ار ټي جوړه شوې ده اوس پته وایي چې زه خو غریب سړی یم زه خو ټیکس نه ورکوم نو ما کله ټیکس ورکړی هلکه تا د صابون نه ونیسې تا د پټرول بجلي په ګیس په هر خوراک شي باندې تا نه ټیکس اخیستلی شي دا هغې ټیکس پیسو باندې تا له جوړه شوې ده که هغه پنجاب کې جوړېږي که کے پي کې کې جوړېږي که چرته هم جوړېږي ستا په ټیکس پیسو جوړېږي ګوره هغه وخت مونږ هیر شو چې مونږ په دا خرو سفرې به کولې او مونږ د څښاک په ویګنو کې به بېزتۍ سره مونږ سفرې کولې دا زنانه او دا بزرګان دا ټول چې دي دا اوس تاله د اے سی بس میلاو شو د ټرمینل ټول اے سی دا هلته کې وای فای شته هلته کې ښه په عزت په فوم سیټونو باندې ته کښېنې ښه په عزت د سفر وکړې 10 روپۍ نه ونیسې ته 50 روپۍ رسې ستا ټکټ دی 27 کیلومیټر دا تاله ټریک جوړ شو نو بجای ته دی چې مونږ دا شکر وکړو چې خدای پاکه چېرته مونږ ته هم د عزت سفر سهولت میلاو شو مونږ دغه حرکتونه شروع کړلو نو مونږ کم ایمیج د پښتنو ښیو د ټول پاکستان ته چې وګوره داسې قسم د مونږ جاهلان یو او دا ټول خو نه وو دا خو څوک 50 خلک به یې دا دې نه زیات خو نه وو دا خو ګوره ټول د شهر چې دی ټول د کے پي کې چې دی هغو د ایمیج خراب کړو ځکه چې پېښور چې دی هغه د کے پي کې زړه دی نو دلته نه چې مونږ دا ایمیج پورا پاکستان ته ورکوو چې زمونږ په ټرمینلو کې زمونږ په بي ار ټي کې چې دي پولیس والا ټوپکو سره ولاړ دي هغه زمونږ حفاظت کوي د بي ار ټي حفاظت چې دی زناورو نه مونږ د بي ار ټي چې دی دا محفوظ کړو نو کم قسم د ایمیج دا مونږ ورکوو نو لږ خدای ته وګورئ لږ ځان ته وګورئ لږ سوچ وکړئ لږ عقل وکړئ چې د کم خواته مونږ روان یو دنیا روانه د مارس ته لاړله دنیا چاند ته ورسېدله او مونږ دلته کې وګوره دا حرکتونه کوو نو څه خو به وجه یې که نه چې مونږ سابقه حکمران چې کوم وو هغو مونږ ته سهولتونه نه دي راکړي چې بی دی ته خو که مونږ بجلي ورکړله دی ته مونږ ګیس ورکړو دی ته تعلیم صحت هر څه مو ورکړل دی ته روزګار میلاو شو نو دی خو به ځان نه فرعون جوړ کړي څه خو دغه وجه به یي که نه چې مونږ ته سهولتونه نه میلاویږي چې مونږ به په ځان نه پوهېږو چې یار اوس به د سهولت باندې مونږ څه وکړو چې دا اے سی بس مونږ ته میلاو شو او دومره عزت مونږ ته میلاو شو په دې باندې مونږ څه وکړو نو لږ خدای ته وګورئ لږ ځان ته سوچ وکړئ چې د کم خواته تاسو روان یي د پښتنو ډېر مو په شرمونه وشرمول لږ نه ځان ته سوچ وکړئ دا عمران خان زمونږ د ترور زوی نه دی نه د فضل الرحمن مونږ نه ځمکه چې دی هغه قبضه کړې ده هېچا سره مونږ څه دښمني نشته ده ځان سره مونږ دښمني کوو ځان سره لږ خدای ته وګورئ لږ ځان ته وګورئ یار ډېره مننه